یواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام راغون کړل او اغي توی تاسو ته یو مثال بیانوم. صحابه کرام عرض کی د الله رسول ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل وی یو سړی دی د اغا دری رونه دی، یو مشرور دی، یو مینځنی رور دی او یو کشری رور دی. نو دا کس بیمار شو، داسی بیمار شو چې د مرګ په حالاتو باندې دی، مرګ ته نږدې شوی دی، د خپل مشرور را وغوښتو او د مشرور ته وایي چې ای زما رورا ما ستا دپاره دنیا کې منډې ترړې والې دي، ستا دپاره ما دنیا کې محنت کړی دی، ستا دپاره ما ستړي برداشت کړي دي، ستا دپاره ما ورځ شپه په ځان باندې یو کړي. حال دا دی چې زما د زندګۍ هر یو لمحه او هر یو غړی هغه ما ستا نه قربان کړې وه. نن ما باندې سخته ده، د مرګ حالات دی را باندې، زما لږ امداد وکا او زما مدد وکا. دا کس د خپل مشرور ته دا لویا تفصیل ورته ووایي. مشرور ولا جواب ورکی چې څه دې کړي دي، که د شپې دې محنت کړی دی، که د ورځې دې محنت کړی دی، په ګرمۍ کې دې کړی دی، که په سرځۍ کې دې کړی دی، که په لږه په تنده دې زما دپاره محنت کړی دی، هسې به دې کړي زه ستا چې دې هغه په کار نشم راتلی، زه ستا سره ښېګړه نشم کولی. نو وی دا ورور ډیر زیات خپه شي چې زما د مشر ورور ته وګوره، ما د ده دپاره دومره ستړې سختې برداشت کړي دي او دې ماله جواب راکړي چې زه ستا د هیڅ په کار چې دی هغه هم نه راځم، او صرف دا ورته ووایي چې زه به ستا صرف د مرګه پورې ملګرتیا کوم، چې کله دله مرګ راغی ته به اخرت ته ځې، زه به د بل چا ملګری شم. دا کس ډېر زیات خفه شي، ډېر زیات پریشان شي. دا نبی علیہ السلام صحابه کرامو له مثال ورکی د درې ورونو. بیا دا کس وی راولېږي دا خپل مینځنی رور راوغواړي. دا څه تفصیل چې د مشر رور ته بیان کو، دقه تفصیل د خپل مینځنی رور ته بیان کو. مشر رور چې کوم جواب ورکو هغه جواب ورلا مینځنی رور هم ورکو، خو صرف دوره ورته وسره وي چې دا د سره کولی شم چې کله مړ شي نو او به د لمبوم، کفن به درته واغوندوم، جنازه به د باندې وکم، د دقې پورې د سره زما ملګرتیا د پاپله زه ستا په کار او ستا په ښېګړه باندې نه راځم. د ډېر زیات خفه شي، بیا د خپل کشرې رور راوغواړي. دغه کشر رور ته هم دغه تفصیل بیان کو چې ما ستا دپاره ځان ستړی کړی دی، ستا سره مې دا کړي دي دا کړي دي.
په ما باندې سخته ده د مرګ حالات دي را باندې زما سره لږ امداد وکا زما سره لږ لاس چې دی هغه وکا چې زما دا بیړې پار شي او زه د دې حالاتو نه وځم نو هغه کشر ورور ورته سوي چې وروره تا خو زما سره ډېر زیاتي کړي دي تا خو زما سره چې دی په ما دې ډېر ظلم زیاتي کړي دي خو بهرحال زه به ستا چې دی هغه په کار راځم خفه کېږم دلته به م ستا په کارېږم قبر که به دي چې دی هغه ملګرې ما نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا مثال صحابه کرامو ته ذکر کو بیا ترنه تپوس کی وی دا راته ووایه چې دا د چا مثال و صحابه کرام عرض کی دا الله رسوله الله خو پوهیږي او تاسو خو پوهیږئ مونږ ته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا مثال چې دی د مشرور مثال دا د څه شي دی دا د مال دی د مال دپاره انسان څومره ستړی برداشت کی دی گرمی برداشت کی دی یخنی برداشت کی دی لوګه تنده برداشت کی دی مسافری برداشت کی دی د مال دپاره ډېر زیات ستړی برداشت کی او چې کله د مرګ وخت راشي او د دې سړي د مرګ ټیم را نږدې شي نو دی مړ شي دی په یو مخه باندې لاړ شي او مال په بل طرف باندې لاړ شي مال وارثانو رشتہ دارانو دې ته چې دی هغه پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې د دې مشرور مثال دا مال دی مال به صرف د مرګ پورې ستا سره وي چې کله مرګ د لراغه مړ شوي بستا یو لار ده او د مال دی بل لار ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا دویم ورور پیژنې چې دا څوک دی صحابه کرام عرض کی دا الله رسول تاسو وایي نبی علیه السلام او فرمایل وی دا دویم ورور چې دی دا مینځنی د مثال د بیبي د الواد د رشتہ دار دی تا ول ډېر ځان دې ستړی کړی دی لوګي تندې دې برداشت کړی دي مسافرې دې کړی دي ګرمي دې برداشت کړی ده سرزي دې برداشت کړی ده خو چې کله د باندې سخت رااله د مرګ حالات د باندې رااله نو نن دې دغلته مور په کار راځي نه پلار نه رشتہ دار نه بیبي نه بچي هیڅوک دی چې دی هغه په کار نه راځي هغوی به د سره صرف څه وکړي هغوی به د سره دا وکړي چې کله مړ شي غسل به دله درکړي جنازه به د باندې وکړي قبر ګټه به دې وکړي دقې ځای پورې د سره د هغوی ملګرتیا ده نبی علیه السلام وفرمیل وی دا د دې دویم ورور مثال دی او بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې دا دریم او دا کشري ورور چې دی دا د انسان عمل دی مونږ په دې خپل عمل باندې سوره ظلم کو مونږ مانځه ته نه یو تیار مونږ عبادت ته نه یو تیار مونږ د خواهش پسې شوي یو عمل زمونږ کمزوري درجې ته را رسېدلی دی یعنی دا یو قسم د خپل عمل سره زیاتې دی او چې کله دا انسان مړ کیږي نو دقې ټیم کې به د دا کشر ورور چې دې ته عمل ویلی کېږي دی به په کار راځي تاسو وایئ د کوم ورونو سره وفا پکار ده د مشر سره د مینځني سره که د کشري سره مثال مې دله درکو د یو مثال د مال دی د مشر ورور د دویم مثال د مینځني هغه د بچو د ښځې د رشتہ دارو دی او د دریم مثال دا د عمل دی د چا سره چې دی هغه لاس کول پکار دی په چا باندې محنت چې دی هغه پکار دی دغه دریم ورور دی کشري چې هغې ته عمل دا ویلی کېږي
چې کله دا انسان مسلمان قبر کې کېښودلی شي ویدله دا عذاب په ده باندې راشي عذاب شروع شي نو چې کله د انسان د قرآن مجید څه حصه یاده کړې وي نو دغه د قرآن مجید دا حصه د ده سر طرف ته ودرېږي او سوي د عذاب ته څنګه به زه په چوکیدارۍ باندې ولاړ یم ته زما نه چې دې مخکې نشې تللی نو دغه عذاب د ښي سیډ نه راشي چې کله ښي سیډ ته راشي دغه ټیم کې د انسان دا مونځ ورته ودرېږي او سوي ورته په کم طرف باندې به ځې دا لار د ته ما بنده کړې ده مخې ته دې تله چې دی هغه نشته نو دغه عذاب چپ طرف ته چې دی هغه را وګرځېږي نو چپ طرف ته رمضان او روجې دا راشي دا ورته ودرېږي چې لار دې کومه ده څنګه به ځې چې تر څو پورې مونږ دلته یو تا مخې ته مونږ چې دی هغه نه پرېږدو نو دا عذاب خپو طرف ته لاړ شي د خپو د طرفه چې راځي دغې ځای کې ورته زکات نفلي صدقات دا ورته ولاړي دا ورته ډال شي او مخې ته چې دی عذاب نه پرېږدي تر څو چې مونږ دلته کې یو تاسو دی انسان ته او دی مسلمان د تکلیف دا نشئ رسولی نو تاسو ووایئ دا کشر رور ښه شو که منځنی ښه شو که مشر ښه شو کشر رور دا چې دی دا څه شو دا ښه شو نن مونږ د هغې کشري سره چې هغه عمل دی هغه بېوفایي دا څه کړې ده دا شروع کړې ده وی چې کله د ده حساب کتاب وشي وی الله تبارک وتعالی دغه مؤمن مسلمان ته د جنت د طرف نه یو دروازه یو کړکۍ کولاو کی هغې کې مزیدارې هواګانې د جنت خوشبویې دا پکې شروع شي د لاندې د تقالین دا وغوړولی شي خو دې یوازې په دې قبر کې ډېر زیات پریشانی وی دې کې یو نوجوان یو ښایسته شکل والا انسان راشي ډېر زیات ښکلی ډېر زیات مزیدار د ده خواله راشي دی ورسره خبرې شروع کی وی ته څوک یې نو دغه نوجوان ورته وایي وي زه ستا نیک عمل یمه د قیامت پورې به زه ستا ملګری یمه زه به ستا سره دلته یم تا ته څوک تکلیف چې دی هغه دا نشي در رسولی نو تاسو ووایئ د کشر ورور سره خواري مینه پکار ده که د منځني او د مشر سره مثال مې دله درکو د مشر مثال د مال دی د منځني ورور مثال دا د خپلو بچو د بیبي دی او د کشر ورور مثال دا د عمل دی او چې کله بیا د قیامت ورځ شي او دا مړي د قبرونو نه پاسي بیا به د انسان سره ډېر زیات غمی پریشانه وي نو احادیثو کې راځي چې کم سړی دنیا کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا ویلی نو د دې انسان نه به دا لا اله الا الله مخې ته رواني سبحان الله دا به تینه ښي سیټ ته رواني الحمدلله دا به تینه چپ سیټ ته رواني الله اکبر دا به د سر د پاسه رواني او ولا حول ولا قوة الا بالله دا به پسې چې دی هغه شا طرف ته چې دی هغه رواني نو تاسو وایئ د چا سره زیات تعلق او ملګرتیا پکار ده د مشر ورور سره که د منځني سره که د کشري سره د مال سره که د بچو سره که نه د خپل عمل سره نن مونږه د خپل عمل سره بې وفایي شروع کړې ده هغې دوه ورونو لاس په لاس کې ورکړی دی کشري ورور چې هغه عمل دی
هغه مونږ چې دی هغه پرېښی دی. نزهة البساتین دا یو کتاب دی. دې کې د یو بزرگ ډېر واقعات پکې ذکر دي. یو بزرگ فرمایي یو جنازه کې هم شرکت وکړو. جنازه چې وشوله قبر ګټه وشو، مونږ را روان شو، ناڅاپه د یو غټې دماکې اواز مخصوص کو. مونږ ټول ویریدو ودرېدو چې د قبر نه یو داسې هیبتناک اواز چې دی هغه راوچت شو. لږ ساعت مونږ ودرېدو، دویم اواز د دماکې راوچت شو، د هغې نه زیات تیز. مونږ باندې ډېره پریشاني راله چې کیدای شي دې سړي باندې د قبر عذاب چته شروع شو. وی چې لږ ساعت وشو، یو دریم هیبتناک اواز د قبر نه اوچت شو. دې کې قبر وشلید او یو تک تور سپی د هغې نه چې دی هغه را ووتو. دا بزرګ وی الله تبارک وتعالی په طور د کشف باندې ما ته وښودل. ما د هغې سپي سره خبرې وکړلې، مې چې ته څه یې، دا درې اوازونه د څه وي. هغه سپی ما ته وایي چې زه د دې انسان بد عمل یم، زه د دې انسان ناکاره عمل یم چې کله زه به ده باندې رالم د عذاب دپاره، دې سړي به دنیا کې دوه عمله کول. یو به سورت یاسین لستو، یو به سوره تبارک الذی لستله. د دې سره سره به نور هم خپل اعمال چې دی هغه کول چې کله زه رالم د پاره د عذاب هغې سورت یاسین، هغې سوره تبارک الذی په ما باندې د ګرز گزار چې دی هغه وکړو. دا اواز د هغې تاسو واورېده. وی زه تېنه شاته نشم، بیا مې پې عمله کوله. نو وی دا دویم اواز هم چې واورېدو، دا هغوی په ما باندې دویم گزار چې دی هغه وکړو. وی چې کله هم دا دریم اواز واورېدو، وی د هغې نه تیز ګزار یې را باندې وکړو، د هغې سره قبر وشلید او زه تېنه بهر ته چې دی هغه را ووتلم. نن مونږه د خپلو اعمالو نه څه رخ کړي دي؟ تور سپي رخ کړي دي. نن مونږ نیک عمل ته تیار نه یو. نزهة البساتین کی دا واقعه لیکلې ده. انسان د به عمل پکار راځي، خپل نیک عمل دا به چې دی هغه پکار راځي. دنیا نه چې لاړې، مال د نه پاتې، رشتہ داران، خپل خپلوان، دا هر څه د نه پاتې، چې قبر ته لاړې بس تا سره به خپل عمل اوس ملګري. خپل نیک عمل دا به چې دی هغه ملګري. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه فضائل اعمال کی دا واقعہ ذکر دا، غالباً فضائل صدقات کے فضائل اعمال کی. شاگردان دی تپوس کی چې تاسو څنګه الله سم لار باندې راوسته. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما زندگی ډېره زیاته لوپورو کې تېرېدله، ډېر مال حال ارسراله الله را کړیو. زما یو وینځه وه، د هغې نه زما یو لور پیدا شوه، د هغې سره زما ډېره زیاته مینه او محبت مې ورسره. هغه ماشومه لویېدله، تقریبا د 3-4 کالو شوه. هغې باندې داسې بیماری مسلط شوه، ما په خپل ټول مال ولګاو، خو هغه ماشومه ښه نه شوه او هغې له مرګ چې دی هغه راغی، مړه شو. وی زه به ډېر زیات د هغې پسې خفه وم، د کوره به بار ته نه وتم، چې زړه به مې تنګ شو به وتم یو بیابان خشکې ته، هغې کې به ناست وم، جړاګانې به مې کولې، ډېر زیات به مې جړل د هغې خپلې لور پسې. یو وارې مې وي سترګې پټې شوې، خوب وینمه خوب،
د قیامت ورځ ده، حساب کتاب شروع دی. خلق د قبرونو نه راپاسېدو، زم راپاسېدم. وی ناڅاپه زما شاته اوازونه شروع شو، هیبتناک آواز. وی چې شاته مې وکتل، یو غټه اژدها ده زما پسې را روانه ده. زمخ کې هغه راپسې ډېر زیات ستړی ما، په منډو باندې ستړي شوم. یو بوډا سپین ږیری راله مخې له راغی. ما ورته ووی چې یاره دا اژدها راپسې را روانه ده او ما د دې نه بچ کا. ما ته وی چې بچیا زه خو ډېر کمزور یم، په ما کې دا طاقت نشته دی چې زه دا کنټرول کما. لاړ شه مخې ته، دغې غونډۍ کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، شاید چې هغوی ته چې دی هغه بچ کړي. وی زه د په دې خبره باندې پوه نه شوم. روان یم، هغه منډې ومه، په دویمه مرحله باندې بیا د خواله رالمه. بیا مې ورته چې دې جولۍ وغوړوله چې دا اژدها راپسې را روانه ده، ما بچ که، ما د دې نه خلاص که. وی ما ته څه وي چې زه ډېر زیات کمزور یم، په ما کې دا طاقت نشته دی چې تا زه د دې نه خلاص کړم. لاړ شه مخې ته، دغې غونډۍ کې د مسلمانانو امانتونه چې دي هغه پراته دي، شاید هغه به دې بچ کړي. وی چې زه هغې غونډۍ ته اړم شوم، اژدها راپسې را روانه ده. وی دې کې یو بنګله ده، یو محل دی، هغې باندې فرشتې ولاړې دي چوکیداري کې. وی چې دروازې کولاو کړه، وی ماشومان دې نه ډېر شی را ووتو. وی ما تپوس وکړو دا فرشتو نه چې دا څوک دي؟ وی چې دا د مؤمنانو مسلمانانو هغه بچي دي چې کم په رکوټوالي کې مړه دي، دلته کې دوی ته قرآن چې دی دا ښودلی کېږي. مې چې زما خو هم یو بچی وفات شوی ده. ما ته یې وی چې کیدی شي هغه د دویم بنګله کې د دویم محل کې. وی چې زه هغې ته لاړم، دروازه کولاو شوه، زما غلور ترېنه را ووته. ما ته وی چې بابا څه کوې؟ مې چې لورې دا اژدها راپسې را روانه ده، د دې نه مې بچ کا. وی زما هغه لور راولګېدله، په یو لاس باندې زه داسې کړم، په بل باندې اژدها ته یې لاس چې دی هغه ونیو، هغې زما نه چې دی هغه لرې کړه. وی زه مې دې لور ور دننه کړمه، کېنولم، ساه مې واغوست، مطمئن شوم. دا یې بیا زما په غېږ کې اقه شانتې ناسته ده، زما په ګیره کې چې دی هغه ګوتې وي. زه ترېنه تپوس کوم چې لورې په ما پسې دا اژدها را روانه وه چې دا څه و؟ ما ته وی چې باباجي دا ستا هغه بد عمل دی، دا ستا بد عمل دی، د هغې نه الله دا یو اژدها راکړې ده. مې چې لورې دا بوډا راله دوه درې پیلې لار کې مخې له راغی. ما ته وی چې بابا دا ستا نیک عمل دی، دومره دې کمزورې کړی دی چې هغه تا بچ کولی نشي. نن مونږ خپل اعمال څه کړي دي؟ دومره کمزورې کړي دي چې مونږ نشي بچ کولی. چې کله د شیطان او زما ستا د نیک عمل مقابله راشي، نو زما ستا عمل بیا بیللې ده، بیا هغې بیللې ده، بیا شیطان چې دی هغه ګټلې ده. ولې د هغې نه مونږ پهلوان رخ کړی دی، د هغې نه مونږ اژدها چې دی هغه رخ کړې ده. ما تا نیک عمل ته چې دی هغه نه پرېږدي. وی دې دوران کې راویښ شومه، توبه مې وویستله، د الله لار کې ووتلم. دا هغه فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه چې د زمانې په اولیاو کې الله تبارک وتعالی بیا چې دی هغه څه کو هغه شمار. نو زما عزتمند مسلمانانو ورونو، چې مونږه خپل عمل باندې چې دی دا کوشش شروع کو، خپل عمل دا چې دی هغه څه کو دا برابر کو. نن زمونږ منځونه هغه ناقص دي، زمونږ ټول اعمال هغه ناقص دي. دغه واقعه هم د نزهة البساطین لیکلې ده، او دغه د تبلیغي نصاب دی فضایل اعمال یا فضایل صدقات، دې کې هم دا واقعه چې دی هغه لیکل شوې ده. الله مونږ له وخت راکړی دی، ټایم چې دی هغه الله مونږ له راکړی دی چې مونږ په خپل عمل باندې څه وکړو، په خپل عمل باندې کوشش چې دی هغه وکړو.
دا زندگی دا ختمېدو واله ده زما ستا د دنیا دا خوشحاله دا ختمېدو واله دي ما تاسو له مثال درکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم صحابه کرامو ته مثال وي چې درې کسان دي یو کس دا غدریرونه دي یو مشرور دي یو میانزنی دی او یو کشری دی د مشر مثال دا د مال دی د میانزنی مثال دا د بچو اهل او عیال دی د کشری مثال دا د سشي دی دا د عمل دی نو ګور عمل به زموږ صرف د سټیم پورې په کار راځي د مرګ پورې چې مړ شو بس دا بل چاته دا د بل چا شو وس بچي اهل او عیال دا به د کم ځای پورې په کار راځي دا به د قبر پورې غسل براله راکی کفن براله والی جنازه برا باندې کی دي شي یاو کی یاونه یا به جنازه ورزی یا نه په قبر کې به هم شریک شي پاپه را سره بیا نشیتلی او دا کشریر ور چې عمل دی دا به د انسان سره دا بستا سره قبر کې مرګري دا بستا سره حشر کې ملګري تر سوچ جنت ته داخل کړي نه دا عمل بستا سره غړې غړې باندې لمحه په لمحه باندې چې د غسی کی هغه ملګرتیا کی لہذا هم ټول له پکار دي چې په خپل عمل باندې کوشش چې دی هغه او خپل اعمال برابر کو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.